اوسنی وضعیت د افغانستان چې دا زموږ ستاسې همسایه کم حالت شروع کړی دی، دا د دوی دغه وضعیت د افغانستان سره داسې برخورد هیڅ توجیه نه لري، نه د شرعي لحاظه توجیه لري او نه دغه دوی چې احترام ورته لري دا د نړیوالو قوانین دغه قوانینو په لحاظ باندې هم داسې یو توجیه نه لري چې په هغې کې د ماشوم وژل، په هغې کې د تورسري وژل، په هغې کې د یو محصل وژل، د یو استاد د بې ګناه وګړو د ولسي وګړو د وژلو د اجازه یو صورت پیدا شي. د ټولې دنیا په اصولو کې دا شی وجود ځای نه لري او شریعت خو په داسې حالت کې چې هغه د یو مسلمان پر عزت او پر مال او پر ناموس باندې پر نفس باندې تجاوز کیږي، نو هغه خو یې بیخي د جهنم وعده یې ورسره کړې ده. نو دا څه چې دې خلکو روان کړي دي په نننۍ وضعیت کې چې زموږ ستاسې د بې ګناه وګړو شهادت دی، زخم دی، دا داسې یو څه دي چې په هیڅ لحاظ باندې توجیه نه لري. نو دا ماشومان چې په وینه کې پراته دي، دغه ځوانان چې په وینو لړلي دي، دا د پوهنتون د علمي مرکز چې تا وران کړی دی، دلته چې تباهي راوستلې ده، دا علمي میدان دې خراب کړی دی، دا خو ټوله دنیا په سترګو ویني. د دې څه انکار دا د معقول سړي کار نه دی. یو څوک چې عقل لري، یو څوک چې هوښیاري لري، که یو بله توجیه لري خو هغه توجیه وکړه، خو دا توجیه نه ده توجیه چې دا پیښه نه ده سوې. خو بله توجیه سته نه په اسلامي اصولو کې دا توجیه لري، نه په نړیوالو اصولو کې دا توجیه لري چې د یو ماشوم وژل، د یو ځوان شهادت، د یو ځوان زخم، د یو محصل او علمي وګړي بې عزتي، د هغه د تعلیمي مرکز ورانېدل، د هغه دپاره په هېڅ اصولو کې یو توجیه نشي برابرېدلی. نو دا کړنه یو لوی جنایت دی، یو لویه سرغړونه ده، هم په اعتبار د شریعت اسلامي اصولو، هم په اعتبار د نړیوالو اصولو.